السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ژوند کې همیشه هدف ولره. هغه کسان چې هغه هدف لري هغوی کامیاب دي نسبت هغه کسان ته چې هغوی هدف نه لري. هدف مقصد ټاکل دا ضروری شی دی. باید په ژوند کې هر کس چې هغوی ژوند کوي په دې دنیا کې او په خپل معاشري کې اوسي نو هغه باید یو هدف ولري. مونږ چې کوم هدف ته رالیږل سوي هغه هدف چې دی د الله پاک عبادت دی. یعنی زمونږ رالیږل دې دنیا ته مونږ الله پاک عبادت ته رالیږلي. د عبادت اقسام هم ډېر زیات دي. د حلال رزق ګټل دا هم عبادت دی. یو کس ته خیر رسول دا عبادت دی. د مور و پلار خدمت کول دا یو ستر عبادت دی. لیکن تاسو پوهیږئ هغه کسان چې هدف نه لري هغوی ناکامه دي د هغه کسان نه چې هغوی هدف لري. هغه کسان دې هېڅکله هم ناامیده کیږي چې هغوی هدف لري لیکن مقصد ته هدف ته نه دي رسېدلي. دوی دی همیشه خوشحاله اوسیږي چون دوی هدف لري په ژوند کې او دغه هدف ته رسیدل دا ناممکنه خبره نه ده. مطلب هغه کسان چې هغوی هدف لري هغوی همیشه دا فکر ځان سره باید ولري چې هغوی رسیدونکي دي دغه هدف ته او دې مقصد